محترم قرآن مجید کے اللہ جل شانہ ارشاد فرمائی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دا اللہ اطاعت کو کئی دا پیغمبر اطاعت کو کئی چکم انسان رو لگے دا نبی علیہ السلام اطاعت یو کو نو دا اللہ جل شانہ اطاعت کو او چچا دا نبی علیہ السلام نافرمانی وکړه نو دا اللہ نافرمانی وکړه رسول اللہ مبارک ارشاد فرمائی من اطاعنی فقد اطاع اللہ چا زما اطاعت وکړه نو دا اللہ جل شانہ اطاعت وکړه ومن عصانی فقد عصى الله او چا زما نافرمانی وکړه نو دا اللہ نافرمانی وکړه د دې د وجه نه زما محترم د نبی علیہ السلام په طریقو باندې عمل کول لا کامیابی ده بس د نبی علیہ السلام د ادنا طریقه چې یو انسان اختیار کړ الله جل شانه په دې کې د دنیا او د آخرت خیر خیر د دې د وجه نه زما استاسو کامیابی الله جل شانه خپل دین کې خن زما محترم مارس کو چې د نبی علیہ السلام سنت طریقو باندې عمل کول دې کې کامیابی ده د رمضان مبارک په دې میاشت کې موږ دغه د وجه نه را لګو او د تراویح د غمونځ کو دا د نبی علیہ السلام سنت طریقه ده د نبی علیہ السلام سنت طریقه ده د قرآن مجید دا ختم کول د صحابه طریقه ده نبی علیہ السلام دا ختم کړی دی خو صحابه کرامو دا غي اهتمام کړی او د دور ته چې زما محترم مونږه تاسو وګورو دا مونږه تاسو چې کوم دور کې دا د فتنې او د شرور دور دی د فتنو او د شرور دور دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې چا زما یو سنت په داسې دور کې په داسې حالاتو کې په داسې زمانه کې ژوندې کې چې کله امت زما سنت پریری نو الله جل شانه په دغه یو سنت ژوندې کول باندې دغه انسان ته د صلح شهیدانو اجر ثواب ورکړي محترم وسمره اجر شمونږه تاسو د رمضان مبارک په دې میاشت کې دا ختم خدا ځان له سنت شو دا تراویح ادا خدا ځان له سنت شو پېشمنیم سنت ده سحری چې وته ویل کېږي دا هم سنت طریقه دا ګوره یو سیوایي سیز نه دی نو موږ تاسو ګوره پېشمنې زموږ تاسو ضرورت دی د بدن ضرورت ده که پېشمنې مو ونه کړو بیا ټول رزګټ وړي چې مو وکړو سنت طریقه هم ادا شو او ضرورت هم برابر شو او په دغه یو سنت ادا کولو باندې الله جل شانه د صلو شهیدانو اجر ثواب ورکړي د دې د وجه نه زما محترم چې مونږه تاسو دا بقایا کمې ورځې شپې دي په دې کې اهتمام د دې خبرو کو چې کمې تراویح دي هغه ادا کو منځونه ادا کو چا ختم د قرآن مجید نه کړي چې کم از کم دې 15 ورځو بقایا کې 2 ختمونه وکړو ځان له ترتیب جوړ کو ټایم ټیبل جوړ کې چې دومره نوافل وکړو 2 به ختمونه کو ذکر اسکار به دومره کوم ځان له ټایم ټیبل جوړ کو ان شاء الله الله جل شانه به توفیق راکړي او وسره د صلات تسبیح موس ان شاء الله چې دی 15 ورځو کې مونږه تاسو کم از کم 2-3 ځله خو خامخو د صلات تسبیح هغه فضایل مونږه مخکې بیان کړو د نبی علیہ السلام تر دی حضرت عباس رضی الله تعالی انو فرمای نبی علیہ السلام ما ته فرمایل چې ای زما تر یو تحفه در کوم تا ته یو هدیه در کوم وې ډېر متوجه شم چې رسول الله مبارک سه هدیه راکې ما ته نو نبی علیہ السلام او فرمایل چې دا سه هدیه ده کچری هغه ته قبول کړه پاغي د عمل او ک الله بستا لاندې بر ښکارا پټ د سم طرف او د ګس طرف یعنی ټول ګناهونه به الله جل شانه استا معاف کړي بیا را د نبی علیہ السلام د صلات تسبیح طریقو خود لدی زیاده لیکل شوی ده چې بارم لګیدل صلات تسبیح اسانه طریقه درېمه کلمه پکې 300 ځله ویل دي کنه سلور رکعات مسکول دی او تقریبا 10 منټه کې کیږي خمزه ده نو چې مونږه تاسو اهتمام وکړو یو خو صلات تسبیح کوم او بل د ورځې شپو کې استغفار مونږه تاسو ډیر وایو اوله 10 نبی رسول الله فرمای رحمت ته او دا د معاشره چې وس کا مشورو لس ورځې شپې دي نو دا نبی علیہ السلام فرمای مغفرت ته الله په دې کې مسلمانان ته مغفرت او بخښنه کوي نو استغفار پکې مونږه تاسو ډیر وایو او په اخیری 10 کې نبی علیہ السلام فرمای چې کومه اخیرینه لسره شپې دي نو کې الله تعالی جهنميان د اور نه آزادې نه کې اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني دا دعا به مونږه تاسو وایو
او کارابای کې ناراضي نو الله تعالی موږ سره معامله د عفو کې الله ما ته معفو کې الله د جهنم نه آزاد کې بس چې دغه دعاګانو اهتمام وکړو او زما محترم څلور اعمال داسې دي چې د هغې نه ځان وساتو څلور عملونه هغه داسې دي چې موږ تاسو د هغې نه ځان وساتو رسول الله مبارک فرمای الله تعالی د رمضان مبارک په دې میاشت کې ټول مسلمانانو ته بخښنه کوي سیوا د یو څو کسانو نه یو هغه انسان چې د شراب عادي وي د شراب عادت یې جوړ کړی او دې ته توبه نه وباسي دغه انسان ته الله د رمضان مبارک په دې میاشت کې بخښنه کوي او دویم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د مور او پلار نافرمانی چې کوم انسان د مور او پلار نافرمانی په مور او پلار ظلم کوي دغه انسان ته الله بخښنه کوي او دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم انسان رشتہ نه پالي بس په دا په سوچ کو چې مونږه تاسو کې کوم اعمال د دین اشته د چا ځان نه لري او بل هغه انسان چې کینور وي چې سره بغض ساتي حسد ساتي عزبسه زما محترم و دي سلور اعمالونه به توبه وباسو خجه ځکه د رمضان د میاشت د دې لپاره چې به مونږه تاسو کې تقوا راشي به مونږه تاسو کې سره راشي ګوره فلسفه د رمضان مبارک الله جل شانه آیات کریمه کې ذکر کړی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون الله فرمای په تاسو مم د رمضان مبارک د روزه فرض کړی دي او تاسو نړوان دي په امتونو مم د روزه فرض کړی دي خو فلسفه د رمضان مبارک دا لعلکم تتقون چې په تاسو کې څه شی راشي تقوا راشي الله تعالی دې موږ تاسو ته په خبرو عمل کولو توفیق را نصیب کړي اعتکاف هم بیا روان دي چې کوم حضرات اعتکاف تکینی کنه نو دا غي د لپاره مخ کې نه ترتیب جوړ کړي خپل کارونه مخ کې ورستو خو خدي